السلام علیکم او ستړي مشه په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه ستاسو ملګری عرفان همدرد. امید لرو چې تاسو به روغ جوړ یې او د ژوند په مزو کې به یې. سایډ باندې چې تاسو ما سره کوم ویډیو ګورئ نو دا دی اتا خو به ډېر خلک پیژني او داسې کم کوڅ خلک وایي چې دی به نه پیژني. اتا چې کوم دی دا د افغانستان سره تعلق لري او اتا فاونډیشن چې کوم دی د خیر ښېګړې چې کوم دی یو اداره چلی چې ماشاءالله د انساني خدمت ډېر په کول او زړه سره کوي. نن سبا دا راغلی دی پاکستان ته او په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې دی او خیبر پښتونخوا کې بیا پېښور کې او داسې خبر شوی هم یم چې دی په خپل یو ویډیو کې ویلي دي چې زه به چکدرې ته ځم. نو دا هم زموږ یو خواهش دی چې دا چکدرې ته راشي او د چکدرې سره بیا دا تیمرګرې ته راشي او د هغې سره زموږ ملاقات وشي. ویډیو په دې غرض جوړوله چې پښتانه د یو بل سره څومره مینه محبت کوي هغه په دې ویډیو کې پته لګي چې اتا له څومره مینه ورکړې ده دې پښتنو او ډېر زیات په یو ویډیو کې تاسو دا هم کتی شئ چې اتا مخ پټ کړی دی او ګرځي د خلکو نه چې آیا ما څوک ونه پیژني خو د هغې باوجود چې کم دی نو هغه خلکو راګیر کړی دی او بیا د هغې سره چې کم دی نو مختلف انداز کې د هغې سره مینه کړې ده. چا د سیلفیانې ورسره څوک باسي او څوک ورسره څوک نو الله دې وکړي چې دغه شانتې زموږ د مینه د محبت قایم او دایم وي. دغه شان د یو بل سره مینه محبت وکړي او دنیا چې کم دی نو دا فاني ده، 2 ورځې ژوند دی نو چې څومره په مینه محبت باندې تیر شي نو ډېره ښه وي. نو ډېره مننه، ډېره مهرباني. د الله په امان خوشحاله او آباد اوسئ. السلام علیکم.